نن تاسو ته چې د کوم هیواد په اړه معلومات درکوم د هغې هیواد خبره څه بله ده. د نړۍ هغه هیواد چې هلته د هر څه کولو لپاره ټکنالوژي ده، یو داسې هیواد چې هلته د هر کار کولو لپاره ماشینونه دي. دا په دې دنیا کې یوازینی هیواد دی چې په هغه کې ماشومان کولی شي 13 کلنۍ پورې د مکتب څخه لرې شي او دلته ماشومان خیال ساتي د چاپیریال په پاکوالي کې. تاسو ته ووایم چې لومړنۍ اټم حمله هم په دې هیواد کې شوې وه. په دې هیواد کې د ټوپک د ګولۍ څخه هم تیز رفتاره ریلګاډي موجود دي. اوس خو تاسو پوه شوي چې د کوم هیواد په اړه خبره کوم. زه خبره کوم د جاپان هیواد په اړه. ملګرو، جاپان یو داسې هیواد دی چې هره ورځ د یو نوي تخنیک سره مخ ته دي. دا 4 غټې او 6846 کوچنۍ ولایتونو څخه جوړ شوی دی. جاپان د آبادۍ له مخې د نړۍ 10م نمبر لوی هیواد دی. د جاپان د روپیو واحد جاپاني ین دی. دلته 2% خلک له نورو هیوادونو څخه راغلي او نور 98% خلک جاپانیان دي. د دې هیواد اصلي ژبه جاپاني د جاپان د اسیا تر ټولو تیز او عصري هیوادونو څخه شمیرل کیږي. دلته هر څوک کار کول خوښوي. دلته 4% خلک بیروزګاره دي. د زیات تعلیم کولو په برخه کې جاپان په لومړی نمبر کې راځي او 99% خلک تعلیم یافته دي. د دې ښایسته والی رستورانټونه، هوټلونه، ریلګاډي، د دې ځای خلک او د دې ځای دودونه د دې له امله ورته د سیل کولو مرکز وایي. د جاپان پایتخت د توکیو ښار دی چې د نړۍ تر ټولو لوی ښار دی او صرف د دې ښار آبادي 3.5 کروړه ده. د دې ځای رستورانټونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي. په جاپان کې کورونه دومره واړه دي چې دلته اوسېدل به تاسو هیڅ خوښ نه کړئ. د جاپان شینجوکو ریلګاډي تمځای تر ټولو مصروف ځای دی. دلته په یو ورځ کې تقریبا 3 میلیونه خلک سفر کوي او په دې هیواد کې تر ټولو تیز رفتار ریلګاډی چې سپیډ یې په غنټه کې 320 کیلومتره دی، یعنی د برېښنا په رفتار کې دي. د جاپان خلکو ته د ژوند کولو ډیر شوق دی. په دې هیواد کې 50,000 څخه زیات کسان تر 100 کلو زیات عمر لري. په جاپان کې د وزن زیاتول غیر قانوني دی. په جاپان کې چې څوک په دفتر کې کار کوي هغه ته د خوب لپاره بیل وخت ورکړی چې د ماسپښین 1 بجې څخه تر 4 پورې چې څومره وخت په دې وخت کې صرف نیمه ګنټه دی ویده کیدی شي. ځکه خو د دې ځای اوسیدونکي د دفتر څخه چوټي کول نه خوښوي. د دې په اړه تاسو ښه پوهیږئ چې د اټم اولنۍ او اخرنۍ حمله په جاپان کې شوې وه. او که تاسو دې هیواد ته د سفر کول غواړئ نو باید تاسو د دې ځای په قانون باندې ځان ښه پوه کړئ. په جاپان کې تیز موټر چلول تر ټولو غټ افراد بلل کیږي. په دې هیواد کې د بې ضرورته تیز موټر چلولو له وجې د دې ځای پولیس هغه په ګولۍ وهي او مړ کوي یې.